د انرژۍ د سپما او زیات مصرف د مخنیوي په اړه یو ورځنی علمي سیمینار. دغه سیمینار کابل کې د دایره سبز انجینرۍ او مشورتي خدمتونو ګروپ له لوري جوړ شو. په دې سیمینار کې د پوهنتونونو علمي کادرونو، د چاپیریال ساتنې متخصصینو او د انرژۍ د برخې پوهانو په حضوري او آنلاین ډول ګډون کړی و. ګډونوالو د انرژۍ د اغیزمنې کارونې، د برېښنا د ضایعاتو د کمولو او د چاپیریال د ساتنې په تړاو خپل علمي نظرونه، تجربې او سپارښتنې شریکې کړې. انرژی به شکل بسیار غیر مؤثر در ساختمان‌ها استفاده می شود و این مصرف برقتان بالا میبرد. یعنی شما در صورت که فرض مثال 5 کیلووات مصرف داشته باشین، شما تا 10 کیلووات برق ماهانه تولید میکنین. پس تا چه اندازه ما میتونیم که انرژی عادت کنیم و چه ما میتونیم که نمود راههای حل را پیشنهاد کنیم. یکی از مهمترین راه حلی است که ما اول برای شما انرژی عادت میکنیم، مصرف انرژیتان ماهانه سنجش میکنیم و بالاخره برایتان یک سیستم سولار مطابق با استانداردهای IEC و مطابق با مصرفتان برایتان دیزاین میکنیم و بالاخره از استپ دیزاین شروع تا به قسمت اینستالیشن و تستینگ برای شما امو خدمات خود ارائه میکنیم. ویناوالو ټینګار وکړ چې د انرژۍ سمه او اقتصادي کارونه نه یوازې د طبیعي سرچینو په ساتنه کې مهم رول لري، بلکې د اقتصادي لګښتونو پر کمولو او د چاپیریال د ککړتیا په مخنیوي کې هم اغیزناک تمامیږي. هدف از این برگزاری سمینار راهکارهای عملی در رابطه با کنترل انرژی و یا پایدار سازی انرژی در افغانستان است. چگونه بتوانیم این انرژی را به صورت پایدار به مصرف برسانیم و یا اینکه بالای انرژی مصرفی خانواده ها در کشور کنترل وجود داشته باشد تا از ضیاع انرژی در کشور جلوگیری شود. امروز ما سمیناری داشتیم تحت عنوان انرژی عادی در افغانستان که توسط یک دو متخصصی دایره سبز که مصطفی حسنی بود که رئیس شرکت دایره سبز است و همچنان دکتر مرتضی ارشاد دیگه درباره انرژی عادی صحبت‌هایی داشتن که انرژی عادی چیست و برای افغانستان دیگه چی نفعی داره و چی منفعتی داره. شرکت دایره سبز خدمات را ارائه میکنند که ما در کل یک انرژی عادت میکنیم یا تفتیش انرژی میکنیم در تمام سکتورهای چی خصوصی باشه چی دولتی و برای از اون راههای عدل را پیشنهاد میکنیم و در نتیجه با امو اینتگریشن رینیوبل انرژی سورس ها ما اپتیمم کیس یا اپتیمم سولوشن برای سکتورها پیشنهاد میکنیم. تاثیر ما جزئی از خدمات خود می‌بینیم که اگر کسی مراجعه میکنه با ما برشان همکاری میکنیم و برشان انجام میدیم به عنوان شخص سیموی و بی‌طرف و مسلکی برشان این کار انجام میدیم. د سیمینار تنظیمونکو وویل د دې ډول علمي غونډو موخه د انرژۍ د سپما په اړه د عامه پوهاوي لوړول او د انرژۍ د اغیزمن مدیریت لپاره د متخصصینو د نظریاتو راټولول دي. تمه ده چې د دغو علمي بحثونو او سپارښتنو پایلې به د انرژۍ د سپما د ذهنیت په پیاوړتیا او د زیات مصرف مخنیوي په برخه کې ګټورې تمامې شي.